یو سړی جومات ته رادننه شو چې وی کتل د جومات په دریو ګوټونو کې درې کسان ولاړ دي، یو هغې ګوټ کې ولاړ دی، یو دلته ولاړ او یو دی بل ګوټ کې ولاړ دی او د الله عبادت کوي. دی چې راغې دو کتل نو دیم یو ګوټ کې ودرېده، یو ښځه راله خشته ښکلې جینۍ ده او هغې سره لاس کې یو غټ تال دی د اعلی غوښو او د هډوکو او د مزیدار پولو مولو سامان خوانچه ده ورسره کېښوده او دې جینۍ سره لوټه ده او دا چیلمچي لاس وینځونکې دی ورسره. نو دا جینۍ راله هغه یو بابا ته خوا کې ودرېده او هغه ته وایي لاس ووینځې اوبه درته اچوم. هغه لاس وینځونکې او لوټه یې ورته ونیوله، هغه ورته وایي اخوشه رزیلې دا ورته بیا مینت کوي هغه ته مخړی مینت کوي اخر کې سړی راضي کړ لاس یې ووینځل. دا جینۍ ته هغه لاس وینځونکې او لوټه بل طرف ته کړه او هغه د خوراک د غوښو او د پولونو هغه ډکه خوانچه یې ورته مخې ته کېښوده. هغه لګیا د خوراک هغې سړي بابا اول خو انکار کو نه خورم خو دې ښځې مجبور کړه دې جینۍ چې هغه خوراک کوي، ډوډۍ خوري او غوښې خوري، نو چې اډوکې نه غوښه خوري نو هغه اډوکې راوالي او دا جینۍ پې په دا مخ ولي او دا جینۍ په هغې کې متمینت زاري کوي چې خیر دی که ما په اډوکې لیلی خو خوره دا شی وخوره. یو کاسه ور مخکې کوي بله مخکې کوي، هغه چې اډوکې تش کي نو چې شړق شي نو د دې جینۍ دا مخ پیولي، چې بل اډوکې تش کي نو چې شړق شي د جینۍ دا مخ پیولي او جینۍ په هغې کې هم نه خفه کېږي، هغه سړی رضا کوي موړې کي چې موړې کي دا جینۍ راشي د دویم لا هغه ته لاس وینځونکي ونیسي لوټې سره چې لاس ووینځه، هغه ته مخړی راړی او دی رضا کوي، مخ ته اړی راړی او دی رضا کوي، اخره کې رضا کی نو لاس هغه هم د دې ړومبي په شان ووینځي، لاس وینځونکي لوټه ته اخوا کي بیا ورته مزیداره خوانچه ډکه ده قیمتي خوراکونو کې دي. نه خورم مینت کوي لاس دې موینځل او شابه لگا مهربانی وکا اوگی کنا شابه عبادت کے علا چری گو پوٹے طاقت تے پیدا شی شابه اخرى اغم دغا چل کئی چی اڈو کی خریق وقت اوشو کئی نو اگا اڈو کی روچت کی دا جینے پی پدا مخ دا دلد اخلاص اولی بل اڈو کی امدا چل کئی اگا دریم کس خو لگیا دے خپل عبادت کئی او دا سلورم اشنا چی دے گٹ کے ولار دے نو دے وطا پا دسترگو کی نیغ گوری چی خدای زمان نمبر برازیو کنا سرگی دا حرس نا ڈکی دی او محل بم پولا وروڑو کبراوننی او خلاص بشی او کنا دا درے خدا سے معلومی گی لکا قربانا چی دویلا خدا جینے روڑی خدا خود پکنے میں میل مرالم نو دی منظم کئی نیت تاری چی دا جینے ہوئی چی لکا دام عبادت گزار دے او پستر کو کدا سے پدے گوٹون کی وطا نیغ نے گورم چی خدا خیر پکے واچی خدا ہے گورے چی اس مالم راشی چی دا جینے اگا دویم ملکا ادریم لراغے او دا سلور مشنا ہوتا بیا دا سیستر گوٹ پا گوٹ گوٹ کی گوٹ لانا مخکارا کی ریاکاری کی چی عبادت کم چی دا جینے ہوں چی دا خوم عبادت گزار دا شیر آلہ رو او پستر گو کی گورم چی خدا خلاص نشی وخ خلاص نشی اسی نا چی دا خوانچه یو چی زمان پا کیساو نشی لکی سوچ کئی چی دا خوراک بسنگا اخرم او مقا چلے او کادرے میں مرزا کا نکم لاس نینزم لری شروع کشا او دعوت منت کے اخیر کے لاسو نپی وینزل لوخی تے اخواکلل اخوان چیر آواغشتا او دریم تے ورمخ ککلا اما غا چل کئی چی خوراک خوری وقا خوری نو پاڑو کی دا جینے پدا مخ خولی پبلی مولی پبل چی غیم مولکا نو دخواتا دا مخ کی نشیشا غشتے نیغ ایکتل نو جینے را لدلا چرا لوخی وطوین لاسونا وینزا نو دا یارا لکی سوچ گئی کہ ست کوم اسین لالا نشی کہ ست کوم لالا نشی لاسونا وینزا بدو تر مخین لستورین غختیو لاسی وینزل رسولزن کیتی یوڑو اگا کاسا ڈوڑے والا روڑا وی اخرى دیوی خدای کویم دا غدور پشانویم چی نخورم رانے چیتا یو نسی شورو یا پیوکلا چی شورو یا پیوکلا او غوخه دا اډو کې نخلاص کړه نو هغه اډو کې راواغشته دا هغه د خیالو چې غني د دې خلکو رواج بدای چې څوک د لډوډۍ راوړي نو په اډو کې باغه قربای اولې دا کارلوم بیم دا چلو که دویمم وکړل دریمم دا چلو که
دا بره دې کلي رواج نو چې غوښې وخوړه هډوکې راواغېشت او دا جینۍ پې په دا مخ وویشته چې وی ویشته جینۍ ته لوښې را دې خوا که او ورغرې وال د دې مرۍ نه یې کلک ونیو اوس ته هغه داسې داسې کړي خبیث بچیه خورې نو وخوره ډکېږې نو ډک شه نه ډکېږې مه ډکېږه په هډوکې دې ولې ویشتم ما دل ډوډۍ راوړه او ته ما په هډوکې ولې او ته یې خورې خو هغه لومبي هم دغه چل وکړو دویم هم هغه چل وکړو دریم هم هغه چل وکړو نو ما وی دا د دې علاقې رواج دی نو ما هم دا چل وکړو وی بیخ دې وده ما پېژنې وی نه وی زه دنیا یم زه دنیا یم دا درې واړه ما نه خفه شوي دي رضا کوم نه رضا کېږي منت ورته کوم په کاڼي تا خو هډوکي یادې چې په کاڼي اوسپنه مې ولي بیا وله راوړم ما نه خفه دي زه یې رضا کوم او سپېره بچیه چې راننوتم شیشکې دی اغېښتې ومه سترګو کې دی ما هغه وجي او پولو ته دې سترګې نیغې کړې وې تا خو ورته مخکې نه په حرس کې یې ته به ما ته مینت کې در کوم به هغې ته زه مینت کوم نه خوري که دویم غزار دی وکړه چې د سپېمو نه دې راونیسم په دا ځمکه دې راوغورځوم دغه دنیا اوخه دقه د حرسناک سړي ډوډۍ خدای پاک چې انسان له کومه مقرر کړې ده مکتبه یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا له خدای کومه ډوډۍ او کوم رزق مقرر کړی حقه دې هغې کې زیاتې به نه کېږي حرس به نه کې ګټه کوه حلاله ګټه کوه د مانځه وخت چې جومات ته ځه نفل هم کوه ګاک دیني تسبیح مړوه زمیندارۍ کې او بخور ټیم دیني پوله باندې کېنه قرآن تلاوت شروع کا سوره اخلاص وایا فصل نه فارغ شو جماعت ته وخېجه تاجر دی ګاک نشته قرآن تلاوت شروع کا نیغ سوره اخلاص شروع کا دکان کے دفتر کے کار کے بابوی سیکرٹری مانزه وقت شي فوراً جماعت ته ځه او مانزه وقت نی او کار دینی لگ تسبیح والا خدای یاد کا او حلال مزدوری کا ولا حرام نزان ساتا او بیزای حرس مکه او گناه ده کم شی خدای مقرر کړی دی یو سړی جمعه ترانه وت نا وخت شپه امام صاحب په جمعه کې ملاستو د چراغ دروازه واله امام صاحب خیالو چې ته تعویذ معویذ د بسوک راغلی ورګه دروازه به ته کولو کله شلو په خو به دیوالو چې دروازه کولو کو 10 سالې ولار دی نه غرادن نشو امام صاحب وتی څنګه رااله وی صاحب شپه د مسافر او میل میما او بعد بارانو نو ما وی راشه د جمعات کې بشپاو کې امام صاحب خو پیچو چې دا خو تش گاک دی د سره خو نشتا ای تا خدای به خو باز خوب نه دی وستا تا خدای مردار کا سم له دغه ځای کې دی غریب هغه غاړې ته سم لاسته مولا صاحب دغه امام صاحب له چا څه خوراک مراک راوړو هغه راواغېښ دی میلمه ته کې خوراشه سپېره خو به دی ویستو کله خوراک را سره کې را سره وکړه میلمه ورته څه وایي او دوی زه خو دا نه خورم وی ته څه خورې وی زه خو چرګ پولاو خورم بشیر جانو زه خو چرګ پولاو خورم که چرګ پولاو د سره او راکې راله خو ډېره ښه ده او که چرګ پولاو نه خورم امام صاحب ورته غوسه چې ستا خدای بې خو باسه خوب نه دی ویستم ډوډۍ در کوم دا د پلار ما سره مزدوري که چرګ پولاو دله راوړه قرض دی را باندې پورې دی څه دي کړي چرګ پولاو ما نه غواړم وی استاد جي خفه کېږم خو که چرګ پولاو یې خورم که نه خورم استاد جي هغه ډوډۍ خوړه او دی همداسې پرېښود کور ته لاړ چې کور ته لاړه اوس لږ ساعت پس په دې محله کې یو زنانه او زوی چې ترک شوی منښت یې کړی وی خدای که زما زوی دې را پیدا کړ نو زه به چرګ او پولاو پخوم او د خدای په نوم به خیراتي ورکوم اتفاق ته ګوره په دغه شپې هغه زوی راغی چې راغی منښت یې کړې وه بس پولاو یې پوخ کړ چرګ یې په مزېدار برابر کړ او جومات استاد دی په منډه یوړ استاد جي دا چرګ پولاو زوی مې ناوخته راغی مې چې منښته پوره کوم نو لږ ټیم رانه تېر شو ځکه اور بلول او پخلي باندې ټیم تېر شو د شپې څه تېره شوه خو مې چې سبا ته د خدای دا قرض دا نظر نه پرېږدم منښته دا واله چې امام صاحب وکتلو ولکه واقعي دا چرګ پولاو خو هغه بابا غوښته دا خو نه په منډه جومات ته راغې دروازې واله سړي ته ورته ویې ها واله دا ماله نه دی راغلی
ما خپل ایسه ډوډۍ خوړلې ده تا چرګ پولو غوښته خدای د لره رسول چا به خوره الله چې د لسه مقرر کړي کنه ان لک ما قدر لک چې کم شی د د خدای را طرف نه مقرري خامخا به درکړي دا به په الله ایمان ساتي دال دې مقرر دال بخور چرګ دې مقرر چرګ بخوره او که چرګان هم د سره شته او غوښ هم د سره شته او پولون هم د سره شته او خدای د لنی مقرر کړي نو ډاکټر به راته وایي د دې نه پرهیز دې مې خوره بیا به څه کې دا به نه وی چې ما سره خو پیسې شته که نه زه خو هر وخت کې خوړلی شم زه خو هر وخت میوې خوړلی شم زه خو هر وخت خوراکونه کولی شم نه ډاکټر وایي یو میاشت له پرهیز دې نه به خورې او که دې خوړی ګوره زیاتي کېږي نو څه به کې اوس کم شی ستا دپاره مقرر دی به دله خامخا را رسېږي فإن لک ما قدر لک چې کم دله د خدای را طرف نه مقدر دی لازما او خامخا به راځي په دې کې دویمه خبره نشته یو شیخ کردی دی احمد نوم دی مخکې زمانه کې د غلا کار به کو غلو او ډاکې به کول وی یو ځل لاړو غلا او ډاکې پسې وی ناست یو سره د خپلو ملګرو وی چې مې وکتل یو د کجورې ونه ده او د کجورې په دې ونه کې یو قارغه راځي او د دې کجورې د دې اونې نه کجوره شوکوي او چې څنګه یې وشوکوي دا کجوره نو په دې مخوکه ولا زور ورکړي او ډوکې ته یې وباسي او بیا دا قارغه والوځي د کجورې دا منځ ډډ د بره پر کوي او هغه کجوره د کجورې په هغه ډډ کې د بره نه راوغورځوي هغه مغز بیا دا قارغه راشي او کجوره نه وشوکوي چې راوشوکوي په مخوکه زور ورکړي او ډوکې ته یې وباسي نو بیا وزرې ووي اوچته شي دا قارغه او بیا هغه د لرې ځای نه هغه مغز د کجورې په هغه ډډ کې ورغورځوي دا شیخ کردی وی ما دې ملګرو ته وی چې داسې معلومیږي لکه د کجورې په دې ډډ کې چې د دې کارغه بچي دي او ګوره دا کارغه ولا څونه خواري کوي کجوره ولا وشوکوي یو ډوکې ته وباسي او بیا د بره نه یې ورغورځوي خو شکم دا راغی چې د بچو سره دا کارغه یو ځای کېږي ولې نه چې د لرې ځای نه دا مغز ورغورځوي حیات الحیوان کې علامه دمیری لیکلی دي د قارغه مطالب وی دا قارغه چې کله د اګونه بچی روزي دا تک سپینی دا قارغه ته ویریږي دې ته وتښتي هغه بچو نه ویریږي دې ته وتښتي نو الله څه چلو کې په د ویښته میختني په دې بچی نو په د باندې دا حشرات او دا ماشي راغون شي چې پې راغون شي دې ته پوره ډکي نو دې خوله وازوي او هغه ماشي خوري هغه په دې مخوکه کې او په دې غاړو کې بڼېږي هغه ماشي او دې خوله وازوي او کلب خوري خوله وازوي او خوري بس خوراک شو ده او دونه پې هغه بڼېږي چې هغې یې د نور نه او د تاون هم بچ کوي ګوره د الله نظام ته دې خوله وازوي کلب کوي هغه خوري نو ورو ورو په هغې غټېږي او دا مور یې راځي او دا پلار دې په چکر لګوي خو چې وګوري چې دا خو سپین بچی دی نو دې منډه کوي یېرېږي ته کیني ورسره نه نو چې په دغه خپل تور ویښته کله راوښیي تورې بڼې نو بیا دا مور پلار راشي نو ورسره کښېني نو دا شیخ کردي وی ما هم دا سوچ وکړه چې دا کارغه دا بچي وی او دا به هغه د هګۍ نه لومبې روتي خو د هګۍ نه چې روځي نو خو لا کجورې نه شي خوړی دا کجوره څنګه ورغورځي وی شکم پیدا شو وی کجورې ته وخته وی چې وختو کجورې ته نو د کجورې په ډډ کې یو اجدها خامار پروت دی غټ خامار او په دواړو سترګو ړوند دی ړوند او خولې وازه کړې ده دا قارغه هغه کجورې دې خامار له شوکوي یو کجوره وشوکوي یو ډوکې ته والا وباسي او بیا د خامار نه خو یېرېږي خامار خو د قارغه دشمن دی او قارغه د خامار دشمن دی کله چې قارغه ته پته ولګي چې دا خامار خو مړ دی او یا د لقیدو نه دی به پنجه کې اوچتګي دا هغه خوراک او چې کله خامار ته پته ولګي چې دا قارغه مې د خولې داندې راځي نو هغه پې ټک لګوي او خوري د یو بل دشمنان یا خدایه دشمن له د دشمن په خولې روزي ورکې او څونه ورسره خواري کوي هډوکې نه تې ولا وباسي
مغز تیار کی لکه د الوا پشان په جوړ نه چې مغز اوس خو الوا ته جوړه شول او بیا بره پروي یریږم ته او پر خوله کې ولا ورغورځي الله هغه ذات چې دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکوي او په کومه طریقه روزي ورکوي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله یې روزي ورکوونکی او د ډېر لوی طاقت خاوند دی ډېر مضبوط دی روزي ورکوونکی روزي د الله په خوښه دشمن له دشمن وی بس مرګرو ته وی چې موږ اسې منډې وو په غلاګانو ډاکو پسې مار له خدای ورکوي د ونې په سر کې د قارغه په ذریعه موږ له بیا خدای نه راکوي بس توبه مو ویستله خدای پاک یو ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرګ د زمانې جوړ کړ او چې څومره غله ډاکوان مرګري وو د هغوی نه ولا خدای شاګردان او مریدان جوړ کړل نو روزي د خدای په لاس کې زمانو چې خدای د لسه مقرر کړي دی بھائی هرس باندې مونږه یو ځل د سکول کتاب کې چتا څلورم جماعت کې که پنځم جماعت په کتاب کې واقع و اسپی غوښه نیولې ده او په دریاب روان دی خوله کې اډو کې دی دا غوښه چې لاندې وکتل خپل شکل ورته ښکاره شو په اوبو کې هغه خپل شکل چې ویل هغه خو د غوښه خوله کې نیولې و نه چې د کوم شکل دی نه هغه خوله کې غوښه ده ده سوچو کو چې دا جوړ بل سپی دی ودرېږه دا غوښه ته اخلمه نو غپې ورپسې وکړه خو رده شکل و چې غپې وکړه هغه هډوکې ته د خولې نه وغورځېد هم تې لاړه و هغه بلې منم حرص چې څومره کې الحریص محروم به چې څومره په چا کې حرص زیاتي د خپل پلار نیکه مال او ډوډۍ ته هم بیاړه نه کېږي خپو کې ګرځي پخوا داسې حارسان به ډېر وو هغوی به چې سپلی جوړې کړې نو دا چل به وکړه چې یو سپلی به یې په خپو کړه او بله خپه به یې ځان له تړلې وه چې که دواړه په خپو کوم خو دا سپلی به راته دغه شي زړې به شي نو یو خپه به یې په ټوکړه تړلې وه او سپلی به یې لاس کې نیولې وه د په لاس کې به یې ګرځوله چا به ورته وي دا سپلی ولې نه په خپو کې وي خپه مې خوږده د قسته به وي نو چې پنځه شپږ کاله به هغه یو سپلی په خپه وګرځوله به زړه شوه نو بیا به یې هغه بله واچوله او هغه لومبۍ خپه بیا وتړله چا به وي دا ولې وي دا خپه مې خوږ ده نو په یو جوړه سپلی به یې 12 کاله تېر کړل بیخ دې خدای د دغه پیسو بسي ډوډۍ هغه ده چې ته وخورې او چې ته وخوري هغه ډوډۍ نه ده چې ته ته فایده والې ستا بچي ته فایده والې ستا ښځه ته فایده والې ښکلې واچې وی غوندې او په خپلې کوټه کې سملې او خشته بستره کې وده شې او پکې لاندې سملې او ښه خوراک ته مو کې اسراف خو ګناه ده او ښه خوراکونه لري بچي او ښځه مو کې دې ته ډوډۍ وایي هر هېڅ سړي خپلې ډوډۍ تړه نه کېږي شومې شم کنجوسي کنجوس شوم هغې ته وایي چې خپلی بل ته نه لګېږي خو په خپلی خوري او کنجوس دې ته وایي چې نه ځان تړه کېږي او نه بل تړه کېږي نو دا هرې سړی کنجوسي کنجوس نه ډوډۍ ځان تړه کېږي او نه بل تړه کېږي نه خوراک ځان تړه کېږي او نه بل تړه کېږي همدقسې پاتې شي د ایوب خان په زمانه کې اعلان شوی که ستاسو یادي چې د بټو دور وکړه د ایوب خان وی دا پیسې بدلې کې بل شان نوټونو وی دا راوړی بینک کې بدلې کې هغه زمانه کې یو سړي سره په لکونو روپۍ وې په لکونو بچو ته بابا چې دا بینک ته یو سو چې بدلی کو وی دا حکومت په چل ول بنګ نه دا پیسې اخلي بیا ورته بچی کې ناستل جرګه چې د خدای خاطر وکړه پیسې بدلې که ګورې پلان کی تاریخ نه پس دا پیسې ردی کېږي بیا پکې ګورې کجوري خرڅه بیا حکومت نالی وی تاسو نه پیږئ زمانه پیسې الوزوي د حکومت په چل ول د خلکو نه پیسې غونډئ تاریخ ختم شو میاشو پسې وړېده بیا به چې پیسو ته دکاندار تاجت شو نوټ به یې وړه هغې وستې کاکا دا چې د په اخبار والا خرڅوه هلکونه روپۍ لاړې برباندې شو حیرس خطرناک شی دی
ما یو دل یو رساله کې کتل په امریکا کې یو ښځه وه سوال به په لندن کې رښا یو ښځه وه سوال به کو سوالګرې وه نو په پټپات باندې غریبه مړه شوه دې پټپات به شپې ورځې تورولې او کمبل به ورسره په کمبل کې به وده کېده زوړ کند ورسره شلېدلې کمبل او زوړ کند په هغې کې به وده کېده نو سې به هغې کې هغه مړه شو نو چې مړه شوه نو حکومت اوچته کړه هسپتال ته یې یوړه نو هلته حکومت تحقیق کوي چې دا د څه د وجې نه مړه شو چا وجلې نی زهر یې نه خوړلی چا نقصان نه کړی نو چې حکومت یې تحقیق وکړو نو د لوږې د لاسه غریبه مړه وه وی چې دا د لوږې نه مړه ده او چې ولې کاغذونه وکتل نو په هغه کن کې ورسره 4.5 پونډه راوخاتل پونډ ډېر قیمتي سکه ده زما په خیال چې د برطانیې پونډ د پاکستان به نن سبا د 200 دی که 300 روپو برابري یا د سلو ما ته پته نشته دونه مضبوطه سکه ده نو په 2.5 پونډ ورسره پراتو او د لوږې د لاسه مرداره مړه شوه نو په پونډونو یې څه د برطانیې دغه ته پاتې شو خزانې ته پاتې شو د هغې پسې دقه رنګې حیرتناک سړي نه مال بچو ته پاتې شي نوسو ته پاتې شي کلوسو ته پاتې شي قسم دې کوه پسې دوام کوي چې خدای هغه بابا مبغي هغه د خلکو د شرم د لاسه مقبرې ته له 100 روپۍ چېته کلک صابون او یو زاړه جانمازونه یو څه وي دا د خلکو د شرم د لاسه او چې د شب جمعه ورپسې وکړي او دیګ ورپسې پوخ کړي د سخه وروجو بې غوښې او د تختې هغه حلوا ورپسې پخه کړي چې ماشومان یې هم نه خوري او چې د څلوېښتمه ورپسې وکړي هغه هم د زړې سخه وروجې پخې کړي او به چې خلک وایي چې بابا پسې خیرات وکړه باقي خیر او خلاص ما په خپل یو سړي ته د پلار متعلق وصیت وکړ وی ځان پسې به کول خیراتونه کړ مال وسره زمونږ څه کار دی وی دا خو د هغه نه دي وی دا خو زمونږ دي نو همدقسې د پلار خو نو حرص خطرناک شی دی ګوره مضموم شی دی او روزي د خدای په لاس کې ده خدای پاک چې د کوم شی مقرر کړی دی هغې نه دویمه بلکل نشته حضرت یونس علیه السلام چې خدای پاک د کب د ګېډې د راوویسته او کب ته الله حکم وکړ چې دې الټی کا او د دریاب په غاړه باندې کب الټی کا نو خدای وله د روزه انتظام کړی که نو کړی چیلی به راتله اوسی به راتله او هغې به هغه خپل تی یونس علیه السلام خولې ته وردن نه که نو هغه به روه او ګزارې پې کېدله بنده چې خدای پیدا کی د رزق بندوبست یې د ده د هغه قرنې که د پیدا کېدو نه مخکې موله کړي دی خو څه کېره د پلارم نی پیدا نکیم نی پیدا قرنې کیم نی پیدا حضرت آدم علیه السلام هم نو پیدا چې خدای دا بندوبست کړی مخکې نه والا خدای بندوبست کړي چې دله به زه روزي ورکوم دله به زه ډوډۍ ورکوم دې به دومره زه په دې دنیا کې ګرځوم دله به کوټه ورکوم دله به دا ورکوم دله به دا ورکوم د انتظامات رب العالمین د مخکې نه کړي خو مونږ د خدای دا مونږ بعضې خلک ویې لکه بیا خو کار قسم نه کار قسم به کې دنیا د اسبابو ځای دی لاس پې خدای پاک در کړي دی بلقې په هغې به خپل کسب کې په هغې به خپل کاروبار کې په هغې به خپل محنت کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینہ منوره کې دو قوم یو تبع اوس و بل تبع خزرج وي دا د اوس قبیله سردارو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نو د مدینه خلکو با زمینداری کوله پټي به کارل او باغونو کې به خدمت کو نو یو ځل دی نبی علیہ السلام له په مخه ورغی هذا کول دا شی کار نه کوي تارونه څه دی بیجی پی زیاده شوه ها زمون به اختصار نه کار وال ګرمي ده نو نبی علیہ السلام له په مخه ورغی چې په مخه ورغی حضور پاک سره استړی مشي وکړه چې دا څوک په پټو کې کار کوي دا غي د الله سختي لکه دلته اکثر غوټي لاسونو کې غوټه نو نبی علیہ السلام ته سات وی دا لاسونو د کلک نه دي غوټه پکې نه دي هغه وی دا الله رسول په دې بچو له ډوډۍ پیدا کو دا نه پیوام او چاری پیرا کاغم
پټو کې په خدمت کو. قسم دی نبی علیہ السلام مبارک دا غدوال لاسونه روچت کړل خپل کړل والا حضور پاک خپل کړل او سی وی سعد دا لاسونه به جنت ته ځي. نو په کوم لاسونو چې ځان له خپل بچو له روزي پیدا کې دا ثواب دی. حلال مال طلب کول دا ډېر لوی اجر لري، دا ډېر لوی ثواب لري. کسب بکې، دکانداری بم کې، زمینداری بم کې، نوکری بم کې، تنخواه بم لې ولې چې ځان له روزي وګټې، بچو لم روزي وګټې، ښه واغوندې ښکلې ښکلې وګرځې، ښه غمخادي وکې او کور ښځې او بچي دې خشته ژوند تېر کړي، خو حرص به نه کې. حرص پیژنې ځان به په پیسې پسې نه لیونې کې، ځان به په دولت پسې نه لیونې کې چې د نه خدای م یېري، قرآن هم د نه یېري، ذکر هم د نه یېري، د دین خبرې د علماو تقریر اورېدل هم د نه یېري او بس یو پیسه ده او ته یو منډه ده او منډه ده او منډه ده. ګرمي ده په دې به اکتفا وکړو ښه، دا تارونه سوځېدلي ګرمي ده. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لوین عبد الدینار، لوین عبد الدرہم، لوین عبد الخمیسہ. سوچ چې د دنیا مال سامان درهم دینار پیسو پسې ځان لیونې کړې، شپه ورځ په هغې پسې منډه او د شپې هم د هغې دپاره سوچونو فکرونو خدای او رسول او دین ته هېر دی. وی په دې د خدای لعنت نازل شي. خیره ورته کړې ان اوتویا که دا شی ورته میلاویږي نو رضیه بیا دې خوشحاله بیا دې خوشحالي چې مال خو میلاو شو. ویل لم یوتوا او که دا شی ورته میلاو نشي نو سخطه بیا په غصه یا قار ولا ورشي، غصه ورشي چې نن خو مې پیسې ونه ګټلې، نن خو مې دولت ونه ګټه. دې ته حرص وایي. دا ډېر خطرناک مرض دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم. دنیا کې سړی پریشان ټول وخت په منډه تړ دی. نو ما د یونس علیہ السلام خبره درته کوله، خدای روزي ورنه کړه. دیم درته وویل حضرت موسی علیہ السلام د فرعون په زمانه کې فرعون خوب لیدلی او مشهوره واقع ده او خپل چې کوم د فرعون ملګري وو هغې ورته ویل چې د دې خوب تعبیر دا دی چې یو هلک به پیدا کېږي په بني اسرائیلو کې او ستا حکومت به د هغه د لاسه ختمېږي. نو فرعون اډر جاری کړ په بني اسرائیلو کې، وی ښځې به سړو ته نه نږدې کېږي او نه به سړي ښځو ته نږدې کېږي چې بچي پیدا نه شي. برث کنټرول دا اوس چې دا کوم خلک کوي چې بچي مه پیدا کوي، دا هغه طریقه ده. اوس جدا سوچ دی، هغه جدا سوچو. اوس هم دا ظالمان یریږي چې دا به مسلمانان زیات شي، نو چې مسلمانانو افرادي قوت زیات شو نو بیا خو به زمونږ ځای په دنیا کې په مخ د ځمکه ختم شي. نو مسلمان لی دا یو شی ښودلی بر کنټرول چې بچي کم راوړه، یریږي. هغه فرعون هم یریده د بني اسرائیلو نه. نو ښځې او سړي د یو بل نه جدا کړل. چا ورته وی صاحب دا کمې ښځې چې په امید کې دوی سره څه کوو؟ وی د دوی چې دا کم بچي پیدا کېږي دا وله وجنې. اتفاق دا چې په دغه کال حضرت موسی علیہ السلام د مور په ګېډه د پیدا کېدو نه مخکې ورته رب العالمین مور ته القا وکړه په یو طریقې پوه کړه وحینا الی ام موسی چې کله دا بچی دې پیدا شي نو دې په یو صندوق کې بند کا او صندوق بیا دریاب ته وغورځوه. دریاب به داسې ځای ته ورسوي چې د کوم دشمن دی هلته به رسېږي او هلته به یې حفاظت کوو. چې کله پیدا شو په صندوق کې بند کړ او صندوق کې عقل خدا وي چې صندوق کې ماشوم بند کې او دا صندوق چې اوبو ته غورځوم چې ورته اوبه راونه خېږي نو هغې کې ماشوم جمدې کم ځای پاتې کېدی شي. اکسیجن بند، هوا بند، خدا الله حکم و صندوق کې بند کړ او صندوق یې راواغېسته هغې دریاب ته ورغورځو. مور یې د بیا مړه نه صبرېده. نو لور ته یې ویې د موسی علیہ السلام خور ته وایي په دې غاړه ورسره ځه ته ګوره چې دې کم خوا ځي. الله ورته ویلي و چې فلیاخذ عدو د ده ستا دشمن به و چې زما او د ده دشمن به ده اوچتی، خو بیا مړه صبر ونه کړي، ټینګ نه شو. دا خور یې ورپسې تله 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 صندوق روانو. د فرعون د محل خوا کې دریاب یو ولد هغه محل ته د غټ دریاب نه تللی وه. فرشتو صندوق له دیکه ورکول هغه ولې طرف ته
هغه ولی ته یو څانګه د اون راخته شوی و، هغه د کور کوله څانګه سره صندوق اون خته ده د فرعون وینځوي، هغه د نیر پکې لمبل چې صندوق یو کته، صندوق کې دنه وترنا غوند ښکارا شو، دا نه پکې سکی، دا د موسی علیہ السلام د نبوت رڼا مخکنه الله پکې اثار خود. صندوق روچت کې دروند خدای داسې دی پمنډه یاوړه د فرعون خزی بی بی آسیه وی دا صندوق مون ته دروند دنه پکې سشي داسې چمکیدل پکې راځي چې هغه صندوق کولو ک موسی علیہ السلام پکې پروت. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې دا بی بی آسیه پزله کې وسره خدای مینه پیدا کړ، معشوم یې روچت کا چې روچت یې ک فرعون ته پته ولګی دا راغي بی بی آسیه وتوی دا معشوم می په دې زما استا بچی نشتا د دې بچی نو دا معشوم می مندکا دا میو منتدا به زما استا بچیش قرۃ عین لی ولک زما استا د سترګو یخواله بش. فرعون ناس راغه معشوم نی اچې دې په خوب کې د ګیرې نه نیولې وما او دې پر غرزولم پزمکا رغلولې ما هغه نی بادشاہ فرعون دا سکه دا معشوم دې تا دا ګیرې نه نیوي شي او دا معشوم تا را غرزول شي او دې خو به زموږ ستا په غېږ کې لوی شي چې موږ ته څه ښایو ابی. فرعون یې رضا کړ، هغه خور یې راله د موسی علیہ السلام جلل د چاپې نه اخیستل، اخور ورته وی یاره وی زمونږ دې کلي کې یو ښځه ده او هغه داسې ښکلې د هغې پی دي چې هر ماشوم یې اخلي، هغه ته نه ښیمه وی ولې نه وی ورشئ هغه ښځه د چا پی نه اخیستل هغې لاول موسی علیہ السلام مور خو پېښ وه نکړې کوله چې نه 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 زه دا خدمت نشم، مطلب یې دا و چې بدګودي را باندې پوه نه شي چې دا رادې زوی دی نه کنه فرعون اډر د خامخا به چې راغی خو چې موسی علیہ السلام یې سینګ سینې ته واچو خپله مور یې وپی وسکل، خپل مور ته الله واپس کړ او په کوم ځای کې به تربیت کېده د دشمن په کور کې، او مور له د فرعون نه تنخوا مقرر شوه او سیبه د موسی علیہ السلام د مور څونه عزت به کېده وی د فرعون بچی له پی ورکوي، پروټوکول کې به محل تتله و راتله به په لوی شان کې به تله راتله. رښتیا ووایه دا څیزونه د چا په اختیار کې دي؟ نو مال به ګټې حلاله طریقه سره حرص به نه کې، بس چې خدای صدر کړ صبر پې کوه، شکر د الله دا کوه او ګټه خپل تجارت کوه. ما راته وایي تجارت ښه شی دی خو دا خدای به پې نه پرېږدی ګور، او حرص د دولت به نه کې، باقي چې خدای دله څه مقرر کړي دي ومه به رب العالمین زمونږ د حرص نه وساتي. الله تعالی دې د دواړو جهانو خیر نصیب کړي، خدای زمونږ د ټولو دوستانو فراخه روزي نصیبه کړي او د ګناهونو نه او د حرام خورۍ نه پامن کې وساتي. خدای چې کم مال او کم رزق دې راغلی مونږ له په هغې صبر راکړي او خدای د شکرې توفیق پې راکړي او د خسران او د تاوان نه او په تجارت کې زمیندارو کې او په تنخواګانو کې خدای زمونږ برکتونه واچي او د تاوانونو نه مو ساتي. الله چې څومره دوستان بیماران دي که په دې مجلس کې دي او که بار په کورونو کې الله ټول له شفا ورکړي. یو ملګری د هغه ماشومه نه او د ګردې کاڼې دعا ورته وکړي چې خدای پاک هغه کاڼې وغورځوي، د چا ګردو کې کاڼې دي تریشي کې کاڼې دي الله دې ول روغ صحتونه او شفا ورکړي. خدای که څومره مردگان وفات دي مغفرت یې نصیب کړي. زمونږ د انجامزی استاد بیمار دي د دعا کوي چې خدای روغ صحت ورکړي، نور څومره بیماران دي ته ول روغ صحتونه ورکړي. زمونږ نوجوان طبقه خدای دیندار او صالحان لوی کړي او خدای چې کوم مشران دي سپینګیري روغ صحتونه نصیب کړي او موږ د بغیانو د بغضونو حاسدینو د حسد نه وساتي، د شریانو د شر نه وساتي او د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي او خیر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول